جلال آباد ښاروالي تر چتر لاندې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او یونپس په تخنیکي همکارۍ د دې ښار په بیلابیلو ناحیو کې د 110 میلیون افغانۍ په لګښت 11 پروژې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالي تخنیکي او سکتوري چارو رئیس وایي په 1415 کال کې د یونپس لخوا چې کوم پروژې تر سره کیږي د ټولو پروژو تعداد 40 پروژې دي او مالی لګښت تقریبا 240 میلیون افغانۍ کیږي. دغه 11 پروژې نن تاسو موږ عملاً افتتاح کړي د دې ټول مالی لګښت 110 میلیون افغانۍ دي چې دغه تقریبا 15 میلیون افغانۍ د عام خلک چې هغه داخلي بي ځای شوي دي مهاجرین دي او غریب خلک دي هغوی به کار کوي خپل کورنۍ ته به حلال نفقه او رزق وړي. چې دغه 11 پروژې چې دي یو پروژه په اول ناحیه کې ده یو پروژه په دومه ناحیه کې ده یو پروژه په څلورمه ناحیه کې ده او درې پروژې په شپږمه ناحیه کې دي او په اومه ناحیه کې بیا 4 پروژې دي او په اتمه ناحیه کې هم یو پروژه ده. د جلال آباد ښار اوسیدونکي دغه پروژو پیل ته خوښ دي وایي په تطبیق سره به یې له ډېرو ستونزو خلاص شي. دا کومې 11 پروژې چې تر سره کیږي نو دلته به خلکو ته د کار زمینه هم پکې برابره شي غریبانو لپاره سړکونه به هم پاخه شي او دا لښتي چې کوم یو دي دا به هم پاخه شي نو آینده کې هم ډېره تمه ترې کېږي چې نور موږ کار ته او خدمت ته ضرورت لرو. موږ ته تقریبا داسې وایي چې هره پروژه کې دا 50,000 ډالر د تاسو د مزدورانو د غریبانو بیچاره او د ولسونو لپاره اختصاص کړي دي. نوي مهاجر هم د پاکستان راغلي دي. موږ کوشش کوو او واضحیت هم دې باندې کوو چې دغه نوي مهاجر په دې مزدوران کې ونسو ولس غریب دی بیکاري ده نو دغه نه مننه کوو چې د ولس لپاره یو کار پیدا شي. د یادوینه چې جلال آباد ښاروالي هر کال له همکارو مؤسسو سربیره لزګونه لوی وړي پروژې د خپل داخلي عوایدو پر مټ د ښار په بیلابیلو سیمو کې پلي کوي.